مخکې ستا مسله مشکل چی شو؟ پیسې نه ولې او اوس ستا د پیسې پیدا شوله، اوس موږ ګرځه سره یو نه. قدرمنو السلام علیکم. دغه زموږ کور ده چې د کندهار سره راغلی وه، په لوله کې کور دی، د کینسر سرطان مریضي ده. نو مختلفو خلکو الله پاک دې دوی ته اجر عظیم ورکړي. 2.5 لک روپۍ جمع شوي دي. 2.5 لک روپۍ موږ د دې د علاج لپاره وصول کوو. مورې مخکې څو روپۍ جمع شوي؟ 15,000. مخکې دي دا 3 لکه 10,000 روپۍ موږ دې ته وصول کوو. 15,000 مخکې ورکول شوي، 2.5 لکه دا دي د علاج لپاره. موږ نور هم کوشش کوو چې دې ته پیسې پیدا کړو. ستا کور ودان، الله دې دې ته اجر درکړي. چا په زکات کې، چا په خیرات کې لېږلي دي، موږ یې راوله کوو. ته اوس څنګه یې؟ دردونه دې شته؟ اپریشن دې څه وخت؟ بل سبا دی. مورې څه وخت اپریشن دی؟ بل سبا دی. صحیح دی، بیا بل سبا موږ راځو. صحیح دی مورې؟ صحیح شو؟ هېڅ مسله نشته، به جوړېږې، په خپلو پښو به ځې خپل وطن ته. ژاړه مه. صحیح دی؟ سمه ده؟ مثلا دا مطلب چې ستا اپریشن کېږي هغه به انشاءالله مشکل نه وي، کولمې به د باندې هېڅ مسله نشته. صحیح ده مورې؟ و په هغه ورځ هم موږ راځو. سمه ده؟ و ژاړه مه.